د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ لومړۍ ټسټ لوبه دویمه ورځ هم پای ته ورسېدل. د زمبابوې لوبډلې په لومړۍ پړۍ کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 586 منډې جوړې کړې. په دغه سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې علي محمد غضنفر 3 لوبغاړي وسوځول، داسې نوید زدران، ظاهر خان او ضیاءالرحمن اکبر بیا دوه لوبغاړي وسوځول، خو عظمت الله عمرزي بیا یو لوبغاړی وسوځوي. اوس د افغانستان لوبډله توپونه ترسره کوي چې 95 منډې لري. خپل دوه پیاوړي توپوونکي د لاسه ورکړي دي. دا صدیق الله اتل او عبدالمالک بیا په نن سیالۍ کې ډېره خرابه توپونه ترسره کړل. عبدالمالک په 23 منډو باندې خپله وکټ د لاسه ورکړله او دا صدیق الله اتل بیا په 3 منډو باندې خپله وکټ د لاسه ورکړل. خو حشمت الله شایدي داسې رحمتشاه زرمتی بیا هم ولاړ دی چې لوبه ترسره کوي. رحمتشاه زرمتی نه 40 منډې جوړې کړې دي، حشمت الله شایدي بیا 14 منډو باندې لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا یو ځل بیا خپلې توپونې ته دوام ورکوي. ګورو چې د لوبې په درېیمه ورځ د افغانستان لوبډله څنګه توپونه ترسره کوي. د زمبابوې لوبډله له اوس هم 491 منډې د افغانستان لوبډلې څخه مخته ده.